السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې په فیسبوک کې 3-4 اکاونټه یا د هغه رقم 15 اکاونټه که هر څو اکاونټه تاسو غواړئ چې په یوه وارې استعمال کړئ نو هغه به تاسو څنګه استعمالوئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په یوه اپلیکیشن کې 4-15 اکاونټه استعمال کړئ هغه د فیسبوک اکاونټونه. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پای وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو د دې اپلیکیشن نوم ده فیسبوک پلس. دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ دغه رقم به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو الاو کړئ او دغه رقم به دغه تاسو اوکې کړئ. نو ملګرو دلته که تاسو ته کوم پرمیشنان اړوي دغه به ټول تاسو الاو کړئ. نو ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ دغه رقم به تاسو ته راسي او لارې به په ایډ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په ایډ اکاونټ باندې کلیک وکړئ دغه رقم دی تاسو ته وایي what would you like to name this account یعنی تاسو څه غواړئ چې دغه اکاونټ ته کم نوم ورکړئ. نو دغه رقم دې اکاونټ ته زه نوم ورکوم چې سلیم. کله چې ملګرو زه دا اکاونټ ورکوم سلیم زه نوم ورکوم نو دا ما اوکې کوي. نو ملګرو کله چې زه دغه اوکې کوم دغه رقم زه په بیک باندې وځم دغه رقم اوس تاسو راسئ. ګوره ملګرو تاسو په سلیم باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سلیم باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دلته تاسو وایي د دغه اکاونټ ایمیل ورکړه او دغه رقم پاسورډ ورکړه. نو ملګرو زه راځم ایمیل او پاسورډ ورکوم. نو ګوره ملګرو په اوله خانه کې به تاسو دغه ورکړئ ایمیل ورکړئ یا دغه رقم به د ټلیفون نمبر ورکړئ او په دویمه خانه کې به تاسو پاسورډ ورکړئ. دغه رقم به دغه تاسو چوز کړئ لوګین کړئ. کله چې ملګرو تاسو لوګین ووایي دغه اکاونټ به دلته تاسو ته خلاص شي. نو ګوره ملګرو اوس به تاسو لږ انتظار ته وکړئ دغه اکاونټ به تاسو ته خلاص شي. کله چې ملګرو دغه اکاونټ تاسو ته خلاص شو بیا به تاسو بل اکاونټ کې لوګین کړئ او دغه رقم چې هر څو اکاونټ تاسو لوګین کوئ هغه تاسو لوګین کولی شئ. نو ملګرو ګوره دغه د سلیم خانزاده په نامه زما یو اکاونټ ده دغه چې سو لوګین سو نو دغه رقم ګوره دغه اکاونټ دلته لوګین ده. اوس تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره چې دغه اکاونټ دلته استعمال کړئ. یعنې هره طریقه تاسو سره کولی شئ هغه تاسو په دې کې کولی شئ. یعنې مکمله فیسبوک اکاونټ ده. دغه رقم که تاسو غواړئ چې بل اکاونټ کې ایډ کړئ دغه رقم به دا 3 ډاټه باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو په ایډ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو وایي what would you like to name this account تاسو څه غواړئ چې دغه اکاونټ ته کم نوم ورکړئ. نو د دې اکاونټ ته زه نوم ورکوم چې خان. دغه رقم دغه ما اوکې کوي. کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کوي دغه رقم بیا تاسو راسئ په خان باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په خان باندې کلیک وکړئ دغه رقم موبایل نمبر او ایمیل ایډرس. نو ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ موبایل نمبر به ورکړئ. نو هر رقم موبایل نمبر چې یا ایمیل ایډرس هغه به تاسو ورکړئ. ملګرو ما په اوله خانه کې نمبر ورکړئ او دغه رقم په دویمه خانه کې ما پاسورډ ورکړئ. دغه رقم به تاسو لوګین ووایي. کله چې ملګرو تاسو لوګین ووایي دغه اکاونټ به همدلته تاسو ته خلاص شي. نو تاسو به یې وارې خپل اکاونټونه کې خلاص کړئ. هغه هر څو اکاونټ ولو تاسو هغه ټول اکاونټونه کې خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه اکاونټونه خلاص کړئ بیا به دلته تاسو ته راسي چې تاسو هر اکاونټ استعمالوئ هغه ډېر په اسانۍ سره تاسو استعمالولی شئ. نو ګوره ملګرو دغه زما بل اکاونټ ده. کله چې ملګرو دغه اکاونټ خلاص شو اوس که تاسو غواړئ چې یو اکاونټ بند کړئ ډایرکټ بل اکاونټ خلاص کړئ دغه رقم سمپل تاسو راځئ په دا 3 ډاټ نشان باندې کلیک کوئ او دغه رقم تاسو راځئ. اوس ګوره تاسو سلیم اکاونټ غواړئ چې خلاص کړئ او دغه رقم که د خان اکاونټ غواړئ چې خلاص کړئ دغه رقم که هر څو اکاونټ تاسو ورکړي هغه ټول تاسو ورکولی شئ. نو ګوره راځم په سلیم باندې کلیک کوم. کله چې ملګرو زه په سلیم باندې کلیک وکړم اوس به ماته د سلیم اکاونټ چې خلاص شي. نو تاسو ډېر په اسانۍ سره اوس کولی شئ چې 3 اکاونټه 4 اکاونټه 15 اکاونټه هر څو اکاونټ چې وي هغه تاسو په خپل موبایل کې چیز کولی شئ خلاصولی شئ. نو ګوره ملګرو دلته تاسو لاړ شئ مخ ته. نو ګوره ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې په دغو کې ویډیو ډاونلوډ کړئ نو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې ویډیو هم ډاونلوډ کړئ. نو که تاسو هره ویډیو غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ تاسو صرف او صرف په خپل موبایل کې هغه ویډیو پیدا کړئ او هغه ویډیو تاسو ډېر په اسانۍ سره له دا ځای څخه ډاونلوډولی هم شئ. نو ګوره ملګرو تاسو له فیسبوک څخه نه شئ ډاونلوډولی. که چیرې تاسو فیسبوک پلس خلاص کړئ په دې کې تاسو 3-4 اکاونټه خلاصولی شئ او له هر اکاونټ څخه تاسو ویډیو ډېر په اسانه سره ډاونلوډولی شئ. نو ګوره ملګرو زه غواړم چې دا ویډیو ډاونلوډ کړم صرف او صرف تاسو یو وارې په ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ دغه رقم به ویډیو دلته سټارټ شي بیا به تاسو راسئ ملګرو.
نو ملګرو بیا په تاسو راسئ دلته به ګورئ تاسو ته د ډاونلوډ بټن درکول سوی تاسو په دا ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به تاسو یس کوئ وایي ډو یو وانټ ټو ډاونلوډ دس ویډیو ته غواړئ چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ نو تاسو به یس ورته وایاست نو ګوره ملګرو ډاونلوډینګ روان سو دلته ګوره ملګرو دا د ډاونلوډینګ روان ده کله چې دا ډاونلوډینګ پرسي دغه ویډیو به ستاسو په موبایل په ګیلري کې سیو سي نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا باید ټول یې په خپل موبایل کې انسټال کړي او ملګرو که ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک کړئ لا خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې مو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان